السلام علیکم درنو مینوالو زموږ چینل ته په خیر راغلی. زموږ چینل چې د هر ډول معلومات تاسو خوښ کړئ. زه نن تاسو ته د یو ښکلي اپلیکیشن سره راغلی یم چې ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. د خط لیکلو او تصویر جوړولو کې ډېر ښکلی ده. هغه اپلیکیشن ده پيکسلاب. دا یو ډېر زبردست د خط لیکلو او ډېر ښکلی اپلیکیشن ده. ګروپ په دې هیله چې خوښ مو شي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دلته خپل ډیزاین شوي نومونه هم لري، خو تاسو خپله کولی شئ دا ووایئ او بیا ایډیټ باندې کوئ، خپل نوم ورکوئ. زه اوس هر ډول معلومات زموږ چینل ده. تاسو کولی شئ دې کې هر رقم ایډیټ وکړئ. زه دلته خپل هغه شته ده پکې خپل ایډیټ شوي تصویر خطونه، خو زه دا بیکګراونډ ورته بدلوم دارنګه او د دې سټایل بدلوم. ډېر ښکلي سټایلونه لري خپل ځاني. دا ما بدل کړه، دې کې اوس ورته دا سټایل د خط بدلوم. دلته به راسئ، دلته زه د پښتو خط لپاره او فارسي، عربي او اردو خط لپاره فونټونه شته ده. هر رنګ خط پکې جوړېدلی شي. ډېر یو ښکلی اپلیکیشن ده. دا تاسو وینئ ملګرو، هر ډول خطونه شته پکې. زه به دا یو کې خوښ کړم. ملګرو دې کې تاسو ورته خپل تصویران هم راجع کولی شئ، د ګالرۍ نه PNG یا نور سټیکر یې هم لري او همداسې هر ډول شیان لري. دا یې سټیکرونه دي او نور هم هر رقم ایډیټ پکې کولی شئ. ډېر یو ښکلی اپلیکیشن ده. خپل ځاني تصویران یې چې دي دا هر ډول معلومات خپل ځاني تصویران لري. نور تاسو پکې کولی شئ ډېر ایډیټ پکې کولی شئ. تصویر پکې جوړېږي، PNG ډاونلوډېږي. نور هم دا یو ښه داسې نوم پکې جوړ کړه او PNG یې ډاونلوډ کړه او بیا یې فوټوجي ته واستوه، نو ډېر ښکلی ډیزاین پکې راوړي. خپل ځاني یو څو سټایلونه لري، ډېر ښکلی معلومېږي. ملګرو دا یو ښکلی اپلیکیشن ده باید تاسو، خو دلته اوس چې ډاونلوډوئ PNG یې ډاونلوډوئ، خو دلته به دا بیکګراونډ به دا به وي او دا به بس دا PNG شو. دا اوس هر تصویر باندې لګولی شئ بغیر له بیکګراونډه، او فوټوجي ته چې یوسئ هلته یې ډېر ښکلی ډیزاین کې راولي. او که نه یې کوئ نو دا بېرته ورته هغه کړئ. دلته چې ډاونلوډوئ خپل هغه ته چې کوئ نو دا کسټم باندې به ووایي او اعلی درجه کې ډاونلوډ کړئ چې خپل شکل تغییرونه کړي. زه یې های کې کوم چې یو ښه تصویر راسي. نور تاسو دلته فیسبوک ته، ټویټر، ګوګل، واټساپ، انسټاګرام او ټویټر داسې هر شي ته شیر کولی هم شئ. هم د دې نه دا به سیو کړم. یو ډېر اسانه طریقه ده، ډېر ښکلی اپلیکیشن ده. نور هم هر رنګه سټایلونه لري، ځاني هم لري. تاسو هم کولی شئ که داسې نه غواړئ دا لرې کړه او یو نوی خط راواله.
دا خط خپله تاسو جوړوئ څرنګه یې جوړولی سئ جوړوئ دلته دا سټایل به ور بدل کړم سخت ډېر سټایلونه پکې دي دلته یې رنګ ورته تغیر کولی شئ دلته یې لکه کات کوئ داسې دایرې په شان کېږي بیکګراونډ ورته شاته ورکوئ هغه هم ورکول کېږي او نور هم دلته سره بل ماډل ته اړوئ لاندې ورته کوم هغه لګوئ دا ځمکه دلته سیمټو په شان راځي لکه دلته 3D ترې به اوده راځي هر رنګه ایډیټ پکې کولی شئ ډېر ښکلی اپلیکیشن دلته ځمکه ورته جوړېږي دلته ورلاندې څه دوباره یې راولي لکه اوبو کې چې داسې کېږي ملګرو ډېر ښه اپلیکیشن ده ډاونلوډ یې کړئ پلی سټور کې موندلی شئ خو زیات پلی سټور کې نه پیدا کېږي myket د چې دا هلته یو اپلیکیشن ده زه به یې په ډسکرپشن کې درته واچوم هغې نه یې ډاونلوډولی سئ او زما د ټلګرام چینل هر ډول هغې کې موندلی شئ لاندې زما لینک ورکړی ده په دې هر یو کې موندلی شئ خو زیات په هغه کې پلی سټور کې نشته myket کې پیدا کېږي او په زما ټلګرام چینل کې هم هر ډول شیان موندلی شئ ملګرو په دې هیله چې خوښ مو شي